غزني کې د تور او زیړ ژړي د درملنې یو مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د غزني والي د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل چې هغه ناروغان چې پخوا به یې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کاوه اوس یې دلته تشخیص او درملنه کیږي. شاهد حالي چې نن الحمدلله دلته دغه اولنی افتتاح ده په دا 3 کاله کې چې تر ډیره حده پورې الحمدلله هغه مریضان چې بل هیواد ته ځي دلته به انشاءالله ورای ستونزې حلیږي. په همدې حال کې د غزني د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دا مرکز 4 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د عامې روغتیا وزارت لخوا د همکارو مؤسسو په مرسته جوړ شوی او په دې مرکز کې د PRC ماشین په مرسته د ژړي بیلابیل ناروغۍ تشخیص او وړیا درملنه یې کیږي. مسؤلین زیاتوي چې دا ماشین ډیر پرمختللی دی او په نړیواله کچه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د خوشحالۍ ځای دی چې د امارات په راتګ سره د لومړي ځل دپاره د غزني په ولایت کې د PCR د ماشینونو په موجودیت کې د ژړیانو د برحالۍ د مرګ او د ژوند د ژړي د برحالۍ د نتیجهګیري دپاره ماشینان راغلي دي تر څو د ژړیانو اندازه معلومه کړي د انسان په وجود کې چې په کوم اندازه باندې شته نشته مړ دی ژوندی دی چې پخوا به د همدې معاینې دپاره د موږ تاسو د دې ولایت نه غریب 1200 غریب خلک به نږدې ولایتونو ته تله نږدې دولتونو ته به حتی ولایتونه او یا هم دولتونو ته به تلل هلته به خپل معاینات کول. نو د خوشحالۍ ځای دی چې اوس هغه معاینات همدلې ته په وړیا ډول باندې اجرا کیږي. او دغه چې کوم امراض تشخیصیږي او دغه ماشینري چې د کوم امراضو لپاره کارول کیږي د دې ماشینري که درته ووایم چې دا یو پرمختللې ټکنالوژي ده واقعیت چې دا په غزني نه مرکز نه حتی دا د نړۍ په سطح باندې هم همدغه ماشینرو څخه کار اخیستل کیږي فعلا لپاره تر دې څخه لوړه ماشینري په نړۍ کې هم نشته دي همدغه امراضو تشخیص لپاره. غزني د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د ژړي ناروغۍ ډیرې دي.